زما نوم نصرالله دی، د پلار نوم مې روح الله دی. زه په 10 نمبر ښوونځي کې زده کوونکی یم. ما د اوله تر 8مه پورې د لې سبق ویلی دی او د ملګرو لخوا د لې چوپاټي راته شوې ده. زما په سکول کې نن اخري ورځ ده او موږ کډه وطن ته ځي. د لې معلمانو ښه دعوت راغوښتې وم وله او معلمانو ښه خبرې راته وکړلې او یوه دعا هم راته وکړه چې ته دې خدای په خیر ورسوي وطن ته او ښه خبرې راته وکړې چې سبق به جاري ساتئ او سبق به نه هیله کوئ. وطن به تاسو جوړوئ، تاسو ته ضرورت لري. خاطره مې دا ده چې زه به په سکول کې اول نمبر رالم او خوشحاله به ولم او کله چې به تر نمبر تر بالا راوړم بیا به دغه نمبر به کښته رالم بیا به خوابدی ولم. او ما اوله تر 8مه پورې د لې سبق ویلی دی. زه د ملګرو څخه دا خواست کوم چې که چیرې ما د دوی حق خوړلی یا دوی زما حق خوړلی زه به دوی ته دغه حق وربخښم، دوی دې ما ته حق راوبخښي. او د استادانو څخه بخښنه غواړم چې که چیرې زه وهلی یم زه حق وربخښم او که دوی زما څخه ناراضه شوي دوی دې ما ته حق راوبخښي. نور دوی ته هم ښه ژوند غواړم، دوی به موږ ته دعاوې کوي، موږ به دوی ته دعا کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم صدیق انوار الدین دی، د پلار نوم ګل محمد دی. زه د 10 نمبر ښوونځي زده کوونکی یم. د 8م کلاس له اوله تر 8مه پورې مې دلته سبق ویلی دی. نن مې اخري ورځ د ملګرو چوپاټي راته کړ. استادانو لخوا ډېرې ښې خبرې وشوې. استادانو دا پیغام وایي کله چې افغانستان ته لاړ سبقان مخ ته مو وایاست، سبقان مه پرېږدئ. او زه ملګرو ته دا پیغام وایم چې دوی هم مخ ته په آینده کې سبقان وایي، باید دوی هم پرې نه ږدي چې وطن استادان بیا دا راته وویل چې وطن تاسو ته احتیاج ده، تی باید نور هم سبقان مخ ته پسې ولاړ شئ. کله چې په دا سکول کې ما داسې ورځ هم راغلی چې زه به ډېر خوابدی یم، په داسې ورځ هم راغلی چې زه به ډېر خوشحاله یم. کله چې په سکول کې په نمبر کې راغلی یم بیا په اول نمبر یا دوم یا درېیم کامیابه شو راغلی یم بیا به ډېر خوشحاله یم. مور پلار به مې خوشحاله، ټول وروڼه خویندې ټول به خوشحاله. کله چې په سکول کې ناکام راغلی یم بیا به وروڼه زه هم خوابدی یم، وروڼه او استادان ټول تقریبا هم خوابدي. او زه له استادانو څخه هم بخښنه غواړم، ملګرو څخه بخښنه غواړم که دوی ما څه غلطي شوي هغه راته معاف کړي. آینده کې غواړم چې زه په آینده کې معلم جوړ شم یا خلکو بچیانو ته وطن ته خدمت وکړم. دا پیغام لرم چې دوی مخ ته سبقان پسې وایي، باید دوی سبقان پرېنږدي، مخ ته هم کوښښ وکړي چې مخ ته وطن دوی ته احتیاج دی، باید دوی نور مخ ته هم پسې ولاړ شي. الرحمن الرحیم. دا زموږ ډېر ښه ملګری تېر شوی نصرالله او دا نورالدین ډېر ښه همصنفیان مې تېر شوي ول. دوی اوس ځي کډه بارېږي افغانستان ته. نو دلته موږ چوپاټي مې ورته کړې وله، خدای دې په مخه ښه کړي. او دوی دې د لې هم سبقان ښه ویلي، ښه پوزیشن به یې اخیستی او خدای خو دې هغلته هم سبق پرې ووایي او هغلته به هم سبق ووایي. که دوی له موږ څخه ناراضه شوي یا له استادانو ناراضه شوي خو بخښش ورته کوو، او که دوی له موږ ناراضه شوي بخښش ورته کوو. الرحمن الرحیم. دا ما نوم شیر علي دی، د پلار نوم اختر محمد ده. د 8م کلاس کې یم، 10 نمبر ښوونځي کې. دا نصرالله او انور الدین دا موږ چوپاټي ورته کړې وله، یو همصنفي تر اوله کلاس نیولي، بیا تر 8مه کلاس پورې راسره وو. ډېر ښه هغه شاګردان ملګري مې ول. د الله پاک دې خوشحاله لري له موږ سره او خدای دې د خیر په ساعت ورسوي. دا هیله زه ورته لرم چې مخته دې سبق چې ووایي تر 8مه یې ویلې، باید یې دی تر 10مه 11مه 12مه پورې ووایي. الله پاک دې کامیاب لري، خدای دې په مخه رڼا کړي، له موږ سره وي. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم صابر ده، اوس دې خپل وطن ته ځي. موږ له دې خواست کوو چې وریم سبقان وایي، دوی ښه پوزیشن اخیستی، اول دوم درېیم څلورم راتلو او دوی ځي خپل وطن ته. موږ دا خواست ورته کوو چې ورې دوی سبق وایي، د لې مې ویل ورې مې وایي او دوی ډېر ښه هلکانو حاضري ورکوله او دوی ځي اوس خپل وطن ته. که له موږ ناراضه شوي دوی دې بخښنه غواړي، که موږ ناراضه شوي موږ بخښنه ځینې غواړو. آخر دعوانا
لاره پرمختګ وکړو تا سره واده مو زموږ پلاره پرمختګ وکړو مونږه یو پیاوړي موږ لار ته وړاندې تګ وکړو مونږه یو پیاوړي موږ لار ته وړاندې تګ وکړو موږ به ورسېږو پلاره ځای د افغاني ته ځو موږ به ښوونځي ته ځو موږ به ښوونځي ته ځو موږ به ښوونځي د علم پتنګان یو موږ له جهل نه نفرت کوو د علم پتنګان